ټول ملګري چې کنده دي ناست دي نن دلته موسم ډېر زیات یخ و بېګا باران هم ورېدلی دی ډېر زیاته لوړ هم وه او اوس انور راوختو او دوی ټول ناست دي انور ته ځان ګرمۍ یه دوی سره موږ خبرې ترې کوو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ تېره کړه جی الحمدلله موسم څنګه و؟ ډېر زبردست موسم دی جی او بسترې مشهورې وې ښه ټیټ او اوس نور ته ناست یې یاره موږ چې لږ بدن هم لږ ګرم شي داسې ده جی نور نه تښتې هلته نور ته ناست یې یاره ډېر عجیبه موسم دی او ډېر ښکلی موسم دی او الله پاک دې علاقې ته چې کوم موسم ورکړی دی کومه ښکلۍ ورکړې ده دا بل ځای نشته جی. ټیک دی جی. ډېر مزیدار. نور ملګرو ته به څه ویل غواړې؟ بس ملګرو ته دا ویل غواړم چې کومه خاص کر جون جولای او اګست کې دې طرف ته راتلل دا ډېر زبردست ځای دی. لارې لږې سختي دي روډونه سختي او ډېر بهترین ځای دی موسم په لحاظ سره. ټیک دی جی ډېره مننه. ما سره چې ګندي جي صدر صاحب موجود دی یې سره خبره ترې کوو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اوس په دې نه بعد چې کوم دی کم خوځو د ملګرو خو خواهش تاري چې یاره موږ داسې رالاکوټ او باونډرۍ طرف ته بیا لاړ شو او موږ لار هم دغه دی انشاءالله موږ وځو. زړه نه کېږي واپس کلي ته؟ یا والله هلته دغه دی ځکه چې پرون مې تپوس وکړو نو په مردان کې ډېر زیات ګرمي ده او ډېر زیات بوره حال دی د بجلۍ ځان له مسله ده دلته خدای ته ویني موږ نور ته ناستي وو چې کوم دي د انور نه لرې تښتي نو دا هم د الله تعالی یو نعمت دی اوس وګوره هلته دی تښتو دلته ورته ناستي وو. دا وخت ما سره چې کدي بل ملګری موجود دی فرمان نوم یې سره خبرې درې کوو چې شپه څنګه تېره کړه. السلام علیکم. وعلیکم یاره شپه خو ډېره ښکلې خو یخه وه باران هم پکې راښکې شو او که نه جي او وګوره لړه ده دلته او ریاضم د لړم د ښه ټیټ موسم جی منډو که نه ښه زبردست. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حاجي تاسو به څه ویل غواړئ نن چې ته راغلي یو ته مونږ نن سټې وکړه اوس به دوباره بیا خپل سفر آغاز کوو؟ یاره زه خو ټولو نه مخکې د خپل صدر صاحب او دلته زمونږ د کشمیر ملګری دی حیات حاجي صاحب د هغې ډېره شکریا ادا کوم چې مونږ له دلته دعوت راکړو. مونږ ټول ملګري به شریکه رالو او انجوایمنټ هم وکړو ډېر مزیدار ډېر ښکلې د الله قدرتونه دا نظارې مو لیدې د الله شکر هم ادا کړو او خپل نورو خلکو ته هم وینا کوو چې بی دلته راځئ دلته هسې هم ټول خلک ځي که نه نو دا علاقه مو وینئ. ټیک دی ډېر شکریه. صدر صاحب لګیا دی ورزش کوي زه به خپل کیمرامین صاحب چې ورزش والا راولي. ګرانو قدرمندو کتونکو مونږ چې څنګه سهار راپاڅېدو ناشته مو کړه نو مونږ دا فیصله کړې وه چې کله خپل ځای ته ځو نو لومبۍ به مړ ته ځو مړ ته سیل به کوو هغې نه بعد به چې کوم دی بیا خپله واپسي کوو لیکن ملګرو چې کوم دی فیصله بدله کړه او یو بل فیصله وکړه چې نه مړ ته خو ډېر پېرې تللي راغلي یو دې پرې به چې کوم دی لاړ شو رولاکوټ ته به لاړ شو د ډېر ښکلې ځایونه دي دلته یو غټ پارک دی رولاکوټ کې دې سیل به وکړو موسم ډېر ښکلی دی او نرۍ نرۍ پشه هم ورېږي باران ورېږي نو مونږ به تاسو سره خپل نننی ټور د رولاکوټ شیر کوو تاسو به دې هم خوندونه والئ او موږ به دې هم خوندونه والو نو موږ سره اوسئ موږ مخکې پړ ته ورځو. جی ګرانو کتونکو تاسو ختې شئ موږ په کشتۍ کې ناست یو. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کشتۍ ته راختلي؟ بالکل جی دلته موږ راغلي وو د کشمیر منجوسي پارک ته او ډېر انجوای کوو ډېره مزه ده. څنګه سیکرټري صاحب وي دا بنجوسۍ او نیلم دي هغه جوړ کړي او جیل دی او د دې نه موږ انجوایمنټ هلو د کشتۍ کې ګرځو ملګري هم ګرځي او زموږ ټول سیچویشن ماشاءالله ښه په اتفاق سره
خوشحالي راغلي دي. موږ سره راوتو زموږ پلان د مری ته بزو اچانک د فیصله بدله غونډه کې شو نو کشمیر ته رالو او داسې مور دل چې لکه دا ځای نه لیدلی نو کشمیر به یې نه لیدلی نو دا بنجوسه پارک چې دا ډېر زبردست ځای دی او مرې نږدې ده خو زموږ د ګاونډ هغې ته خو موږ هر وخت تللی شو ماشاءالله ترې اوبو ته وګوره څومره ښکلي ګرین زبردست شینکې او ډېر ښکلی موسم دی ماشاءالله انجوایمنټ د موږ ښه واخیسته. السلام علیکم. وعلیکم السلام. د ګوجي په کشته کې ناست دی ډېر مزیدار ښکلی ویو ده یو ښکلی ځای دی او ډېر ښه مې انجوای کړ بلکې دا ټول ټرپ هم ډېر مزیدار انجوای کړو او په دې کې به زه سپیشل شکریا د حیات حاجي صاحب ندیم بھائی او صدر صاحب او د نورو ملګرو چې دومره ښکلي په اتفاق او په مینه او محبت باندې دا پروګرام جوړ کړ او دا پروګرام مونږه شکر دی مې انجوای کوو یې ډېر غټ خوند دی وکړو چې په دې کشتۍ خو ډېره مزه وکړه ډېر ښکلی ځای دی او ډېر ښایسته ښایسته خلک ورته راغلي دي ماشاءالله ډېر مزیدار چکر وشو ستاسو هم ډېره مهرباني د حیات صاحب دي چې موږ له دونه ټایم راکړو او دلته کې دا چکر وموږ حاضر سیکرټري صاحب او صدر صاحب شکرګزار یم ډېره مزه وکړه حیات حاجي صاحب هم شکریا ادا کوم چې هغه مونږ به طور میلمنې دلته راغوستي یو او هغه موږ پروګرام کړی دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. څنګه حال دی ټول ټیک ټاک یې مونږ خو چې دلته یو دوه درې ورځې وشوې راغلي یو کشمیر ته او دا کشمیر وادي ډېره بهترین وادي ده او هسې خو نه و چې کشمیر یو جنت نظیر وادي ده یقینا دا چې کوم خلک دلته راشي او دلته وګوري دا یو ښایسته جهیل دی پکې نن موږ هلته راغلي یو او ډېر بهترین ویو ده بهترین ځای دی انشاءالله چې مخکې به ځو بیا تاسو سره انشاءالله نورې خبرې